أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون دا سورة بقرة آخري دو آياتونه دي یو دا آیت دی یو دا مخکې آیت دی د دې دوه آیتونو چې دی صحیح احادیثو کې ډېر لوړي فضایل راغلي د دې د ویلو چې دی ډېر لوړي فضایل په حدیثو کې راغلي نبي علیه السلام فرمایي چې دا دوه آیتونه چې څوک د شپې ووایي نو دا دوه آیته د ده لپاره کافي دي یعنې بس د هر څه د حفاظت د هر څه لپاره څه دي د ده لپاره کافي دي دارنګې د ابن عباس رضی الله عنه روایت نقل کېږي نبي علیه السلام نه نبي علیه السلام فرمایي چې الله پاک چې دی دوه آیاتونه چې دی د جنت د خزانونو نازل کړي دي او دغه دوه آیاتونه چې دي الله پاک د تمام مخلوقاتو د پیدایښت نه 2000 کاله مخکې یعنې چې مخلوق لا نو پیدا شوی دا څومره مخلوق چې دی د هغې نه 2000 کاله مخکې نبي علیه السلام وفرمیل رحمان دا په خپل لاس لیکلي دي یعنې الله پاک ته نسبت وکړو چې څنګه چې د الله پاک د شان سره مناسب وي الله پاک چې دی دا دوه آیاتونه چې دی دا په خپل لاس لیکلي دي او د څوک چې د شپې دا دوه آیاتونه د ماخوستن د لمانځه نه بعد دا دوه آیاتونه ووایي نو د ده لپاره د تهجدو قایم مقام ګرځي یعنې تهجدو برابر ګرځي یعنې څنګه تهجد لکه چې تهجد وکړل څنګه چې په تهجدو ته ثواب میلوي نو په دې به ورته هم ثواب میلوي په مستدرک کې حکیم مستدرک او بهقي کې هم روایت دا دی نبي علیه السلام فرمایلی دي چې الله پاک چې دی سورة بقره په دې دوو آیاتونو ختمه کړې ده په دې دوو آیاتونو الله پاک سورة بقره ختمه کړې ده او دا بالا په طور خاص د هغې خزانې نه راکړې شوي دي کومه خزانه چې د عرش نه لاندې ده یعنې دا دوه آیاتونه الله پاک د هغې خزانې په ما نازل کړي دي کومه چې د عرش د لاندې ده او بیا نبي علیه السلام وفرمایه دې دوو آیاتونو لره په طور خاص زده کړئ او بیا یې خپلو بچو ته وښایئ خپلو ښځو ته وښایئ یعنې معنا ده چې هغوی هم دا وایي دغه وجه ده چې د دې آیتونو فضیلت ډېر سیوا دی نو حضرت فاروق اعظم او حضرت علي مرتضی رضی الله عنهما فرمایي چې په چا کې څه نه څه عقل وي نو دا د دې دوو آیتونو د ویلو نه مخکې به هغه نه وده کېږي یعنې چې څه قدرې عقل په چا کې وي او د عقل څه بوی پکې وي نو عمر فاروق رضی الله عنه او علي رضی الله عنه فرمایي چې دا دوو آیتونو دومره فضیلت دی چې د دې ویلو نه مخکې به هغه څه دی نه وده کېږي د دې دوو آیتونو خصوصیات او صفات ډېر زیات دي یعنې معنوي صفات ډېر زیات دي لیکن یو نمایه او خاص صفت د دې آیتونو دا دی چې ګوره سورة بقره کې چې دی ډېر احکامات الله پاک ذکر شول ګوره داسې احکامات ذکر شول چې د هغې د عقیدې سره تعلق و یعنې د اعتقادیاتو سره تعلق و داسې احکامات هم په دې سورة بقره کې ذکر شول چې د هغې د عباداتو سره تعلق و دارنګې داسې احکامات هم د الله پاک په دې سورة بقره کې ذکر شول چې د هغې د معاملاتو سره تعلق و او دارنګې آیتونه هم احکامات هم تېر شولو چې د هغې د اخلاقو سره تعلق و او داسې احکامات هم تېر شولو چې د هغې د معاشرتي زندګۍ سره تعلق و یعنې هر قسمه چې دی احکامات په دې سورة بقره کې د الله پاک چې دی هغه ذکر کړل او تېر شول په دې کې نو د دې دوو آیاتونو کې هم دغه وجه ده چې په دې آیت کې په دې اولني آیت کې چې دی د هغې مؤمنانو چې دی صفت او تعریف او مدح کړی شي ده کم مؤمنان چې د الله پاک په احکاماتو صحیح عمل کوونکي یعنې دومره احکامات هر قسم احکامات تېر شول نو اوس کم مؤمنان چې په دې احکاماتو باندې عمل کوي نو الله پاک د هغو صفت په دې اولني آیت کې د هغو صفت بیان کړی او د هغو تعریف یې کړی دی او په دې دویم آیت کې چې دی نو په دې دویم آیت کې یوه شبهه ده او د هغې جواب ورکړی شوی دی او هغه شبهه دا وه چې کله دا مخکې آیت چې موږ اوس وي وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله دا آیت چې موږ وایو کله چې دا آیت نازل شو نو اگر چې دا آیات چې دی د دې معنی دا ده چې کم اختیاري ارادي وي اختیاري ګناهونه سړی کوي په اختیار کې د انساني یعنې هغه اختیاري وسوسې او اختیاري سوچونه خیالات په هغې به د الله پاک طرفه محاسبه کېږي لیکن د دې آیات الفاظ عام چې وإن تبدوا ما في أنفسكم څه چې تاسو ظاهروئ څه چې تاسو په زړونو کې دي که تاسو یې ظاهروئ او تخفوه یا تاسو پټوئ نو الله یحاسبکم به الله پاک به د هغې محاسبه کوي نو اگر چې مراد دې صرف اختیاري
اعمال او اختیاري ارادې وي غیر اختیاري معاف دي هغه په دې حکم کې نه دي داخله هغه الله پاک دغه محاسبه نه کوي لیکن چونکې د الفاظ عام دي سدي تذکره خو پکې نه راغلي چې اختیاري بکیږي او غیر اختیاري بنه کیږي نو صحابه چې ده ډیر زیات غمګین شول او ډیر ویریدل او نبی علیہ السلام ته فرمایل اې الله رسوله زموږ په ذهن کې دا خبره وه چې سب چې ده په اختیاري ارادو او په اختیاري کارونو به انسان ته سزا ملوي او محاسبه به سره کولی کیږي مونږ خدا مو په زړه کې وو چې غیر اختیاري کوم ارادې او وسوسې چې ذهن ته او زړه ته راځي مونږ چې په دې الله پاک نیونه کوي خو د دې آیات نه دا فتوا ولګېده صحابه ووي چې ده په غیر اختیاري ارادو او وسوسو به الله پاک چې زموږ سره حساب کتاب کوي نو صحابه ووي دا خو چې ده نجات چې دا مشکل شو یعنی اوس هیڅ خلاصې نشته یعنی اوس د عذاب نه بچ کېدل چې هغه مشکل شول ځکه چې په غیر اختیاري خو انسان په طاقت کې او په هغه ارادو او وسوسو په ځل کې خو غیر اختیاري ډیر شي خیالات راځي او چې په هغه محاسبه ده نو صحابه وي د عذاب د اوس بچ کېدل چې دا مشکل دی یعنی نجات طریقه نشته بس مشکل شو نو اگر چې نبی علیہ السلام د خفته و د دې آیات مراد به معلوم و نبی علیہ السلام نازل شو او نبی علیہ السلام د دې آیات دا مراد معلوم چې دې آیات د چې د اختیاري وسوسې او اختیاري خیالات دي غیر اختیاري دي نه دي مرادو لیکن نبی علیہ السلام چې د آیات ته الفاظ عام نبی علیہ السلام مناسبه او خوښه دا ونه ګڼله چې په خپل یو وضاحت وکړي د وحي انتظار وکړو نبی علیہ السلام صحابه وی چې په دې کې خوار څه داخل شول نبی علیہ السلام د خفته او چې دغه بکې دي داخل غیر اختیاري لیکن دې ته وضاحت ونه کو د دې آیات د عموم د وجه بل د وحي انتظار وکړو او صحابه د سید دومره تلقین او دا فرمایل وای تاسو چې کله د الله پاک څخه حکم نازل شي د مؤمن شان دا دی چې دی بس ډایرکټ چې دی بغیر څه د غور فکر نه سوچ نه بغیر باندې سوی بس دی به چې بس لبیک پوي او عمل به کوي نو تاسو سید دا وای دغه وته فرمایل وای تاسو وای چې سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير چې تاسو وای چې مونږ واورېدو الله پاک هم حکم چې نازلېږي نو دومره قدر به تاسو وای چې مونږ واورېدو واطعنا او مونږ قبول کوو مونږ ومنو وغفرانك ربنا واليك المصير غفرانك ربنا واليك المصير دا الفاظ ته نبی له سم دي آیات نازلېدونه مخکې ویلو او تاسو بخنه غواړئ د خپل رب نه هغه څه چې بس انسان دی د الله پاک یو حکم دی پای کې دی چې د کمې پیښه کېدی شي نو تاسو سیب دغه وایي چې مونږ واورېدل مونږ ومنل مونږ په عمل کوو لیکن غفرانک نو که تاسو نه پکې څه کمې پیښه وشي نو بس الله پاک نه د هغې موافق غواړئ ځکه چې په کمې پیښه انسان نه کېږي نو دا الفاظ ورته نبي علیه السلام وښول نو دې صحابو به بیا هم د الفاظ خو شروع کړل د نبي علیه السلام هغه ارشاد یې ومنو د الله پاک حکم چې به رانازلېدو دوی به سمعنا واطعنا دا الفاظ خو به وي لیکن بیا هم په زړه کې یو شک چې و هغه و دا شک و چې په غیر اختیاري چې کوم وسوسې او خیانت دي په هغې به الله پاک حساب کتاب زموږ نه علي نو په زړه کې دا خبره چورلېده نو الله پاک دا دوه آیاتونه نازل کړل نو په دې اولني کې د دې مؤمنانو صفت بیان شوی دی او په دې دویم آیات کې هغه شبهه چې ده کوم د صحابه وه شبهه چې وه چې غیر اختیاري ارادې او خیانت چې دی هغې به الله پاک مونږ رانیسي نو الله پاک د دغې آیات تفسیر ګویا وکړو لا یکلف الله نفسا الا وسعها په دې آیات کې چې د دغې آیات تفسیر وکړو چې الله پاک نه مکلف کوي په تکلیف کې نه چې یو نفس سره الا وسعها مګر د هغه د طاقت مناسب یعنی الله پاک داسې نه کوي چې د یو نفس په طاقت کې یو عمل نشته چې داسې احکامات په بندګانو باندې نه نازل کوي چې د هغې په کولو کې هغو ته دشواري یعنی چې د هغې کول انسان په طاقت کې نه نو الله پاک داسې احکامات هم نه واجب کوي په انسانانو او د داسې شیزونو نه یې منع کوي هم نو چې د هغې نه منع کېدل چې دی دا هم د انسان په طاقت کې نه نو چونکې دا وسوسې او خیالات خو د انسان په طاقت کې نه دي نو الله پاک د دې نه څه دی منع کوي هم نو چې تاسو په دې باندې مه دقیږئ نو الله پاک د دې به وضاحت وفرمایو چې د دې نه مراد دغه اختیاري د دغې آیت تفسیر وفرمایو په دې آیت کې چې د دې نه اختیاري وسوسې او خیالات دي چې د کوم انسان چې دی په قصد باندې ذهن ته راولي شي یو ګناه خبره راولي چې دا به زه داسې کومه او که په موقعو ته میلاو شي نو کوي هم او غیر اختیاري چې کوم چې د ذهن ته ځان راځي او زړه ته راځي نو په هغې باندې چې دی سزا نشته ها که چېرې دغه کار یې وکړو په دې تش خیال راتلو خو سزا نشته لیکن که کار یې وکړو بیا مېلوي نو لا یکلف الله نفسا الا وسعها دا دویم آیت چې دی د صحابو هغه چې دی هغه شبهه یې ختمه کړه او په هغې کې د دې په دغې آیت کې دغې وضاحت دی آمن الرسول ایمان راوړی رسول یعنی منلی دی رسول په دې کې د نبي علیه السلام صفت مدح الله پاک فرمایي اول آمن الرسول رسول نه مراد نبی علیه السلام دی لیکن الله پاک د نبی علیه السلام نوم مبارک ونه فرمایه ځکه چې عام طور هم معاشره کې هم موږ چې څوک مشر هغه په نوم سره نه راولو د تعظیم د وجې او د هغه د تعظیم او د شرافت د وجې چې دی د هغه نوم نه راسته کېږي نو الله پاک دې کې وضاحت وکړو او اشاره یې وکړه د نبي علیه السلام تعظیم او شرافت ته
چې آمن الرسول ایمان راوړی رسول نبی علیه السلام نوم وانه غستو بما انزل الیه هغه څه چې نازل کړي شي دي دته نبی علیه السلام ته چې څه نازل کړي شي دي من ربه د رب د طرفنا نو په دې ټولو باندې سره نبی علیه السلام ایمان راوړی ما مراد ته قرآن دی چې قرآن په نبی علیه السلام نازل کړي شي او په نبی علیه السلام په دې باندې سره ورفور ایمان راوړی په دې کې د نبی علیه السلام تعریف بیان کړی شو والمؤمنون الله پاک د مؤمنانو چې د مد او تعریف وکړو چې دغه شان دا حال د مؤمنانو هم دی څنګه چې نبی علیه السلام په دې قرآن باندې ایمان راوړی دی او عقیده کې دا ساتي چې په دې باندې دا د عقیدې لازمي جز دی نو دغه شان مؤمنین چې دی دي هم د نبی علیه السلام سره څنګه چې نبی علیه السلام په ایمان راوړی په قرآن مجید نو دي مؤمنین هم راوړی لیکن صرف فرق دومره دی چې د نبی علیه السلام لپاره جمله جدا راوړې ده او مؤمنین په اخر کې ذکر کړل ځکه چې نفس ایمان کې خو شریک دي نبی علیه السلام او مؤمنین ټول په نفس ایمان کې ټول یو شان دي لیکن د ایمان په درجاتو کې فرق دی ځکه چې نبی علیه السلام ایمان چې دی هغه د مشاهدې و نبی علیه السلام بار څه لیدلو او بل دا د اورېدو وحی به پرې راتله نبی علیه السلام ایمان د بلې درجې او د مؤمنینو ایمان چې دی هغه د غیب دی نو جدا جدا جملې راوړي چې آمن الرسول بما انزل الیه من ربه په دې کې د نبی علیه السلام مدح وکړه والمؤمنون کې د مؤمنانو چې مدح او تعریف وکړی شو چې مؤمنان هم چې په دې قرآن باندې ایمان راوړل كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله یا الله پاک ته د قرآن باندې ایمان راوړل دا غي تفصیل کوي څنګه ایمان راوړل یعنی دا مجمل ایمان چې کوم مجمل ایمان دی دا غي وضاحت بیانوي نو كل آمن بالله ټول ایمان راوړل بالله په الله باندې یعنی په الله پاک باندې نبی علیہ السلام ایمان دی او ټول مؤمنینو ټول په ټول دا ایمان دی چې الله پاک یو دی الله پاک په خپل صفاتو کامل دی الله پاک سره څوک شریک نشته همیشه چې دی موجوده ذات دی نو كل آمن بالله ټول ایمان راوړل په الله باندې او ملائکته او په الله پاک په فرشتو باندې د الله پاک فرشتي چې دی دا شته دی او د الله پاک یو معصوم مخلوق دی او د الله پاک د احکاماتو د تعمیل لپاره مختلفو کارونو باندې الله پاک چې دی مقرر کړی دي وکتبه او د الله پاک په تمام کتابونو باندې هم څه دی ایمان راوړي ورسوله او د الله پاک په تمام رسولانو باندې هم ایمان راوړي لا نفرق بین احد من رسله مونږه جدای نه راولو لا نفرق مونږ جدای نه راولو بین احد فمنز د یو من رسوله د الله پاک د رسولانو نه دا دی امت ته په دې کې تعلیم دی چې د نور امتونو په شان چې داسې نشي چې په یو نبی ایمانی او په بل نه بلکې په ټولو باندې ایمان راوړل څه دي لازم دي لکه څنګه چې اوس بني اسرائیل دي نو هغه صرف په موسی علیه السلام باندې ایمان راوړل او عیسایان چې دي یهودیان په موسی علیه السلام ایمان راوړي او عیسایان چې دي هغه صرف عیسی علیه السلام مني او نبی علیه السلام دواړه فرقې نه مني یهودیان هم نبی علیه السلام نه مني او عیسایان هم نه مني نو لا نفرق بین احد من رسوله چې دا داسې ایمان دي راوړي په ټولو رسولانو باندې چې په دې کې سفر هم نه کوي چې لا نفرق مونږ جدای نه راولو بین احد من د یو من رسوله د الله پاک په رسولانو کې دا د امت یو خاص مدح بیان کړی شو دا امت داسې دی دا پر ټولو رسولانو باندې سره ایمان راوړي وقالو او په دې سمعنا واطعنا او قالو دوی سمعنا موږ ورته واطعنا موږ ومدل موږ قبول کړ په دې کې د صحابو چې د مدح او تعریف دی چونکې ګوره مخکې نبی علیه السلام دې ته دا آیات لا نو نازل شي او د دې نه مخکې نبی علیه السلام دې ته دا ویلو چې تاسو چې د الله پاک حکم نازل شي نو سمعنا واطعنا دا وایي الله پاک قرآن کې هم دا راولېږل او په دې کې د صحابو چې د تعریف دی وقالو او دې صحابو سمعنا موږ ورته واطعنا او موږ ومدل قبول وکړ غفرانك ربنا او بخنه وکي مونږ ته ای رب زمونږه ویلیک المسیر ته واپس ده یعنی مونږ ته بخنه وکي مونږ واورېدل او فرمان برداري وکړه ستاسو احکاماتو لیکن که زمونږ څه غلطي پکې وشي او کمی پکې وشي غفرانک مونږ ته بخنه وکي ربنا ای رب زمونږه دا بل آیت چې دی په دې کې دغه شکر انشاءالله وسلو آمن الرسول ایمان راوړو رسول بما هغه څه باندې انزل الیه چې نازل کړی شوي دي دته من ربه د رب د طرف نه والمؤمنون او مؤمنانو کل ټولو آمنا ایمان راوړو بالله په الله باندې وملائکته او د الله پاک په فرشتو باندې وکتبه او د الله پاک په کتابونو باندې ورسله او د الله پاک په رسولانو باندې لا نفرق مونږ جدای نه راولو بین احد منځ د یو کې من رسله د الله پاک د رسولانو نه وقالو او دوی سمعنا
من واوریدل واطعنا او من ومننا یا من قبول کړل غفرانك ربنا بخنه وکي اے رب زمونږه و الیک المصیر او تا طرف ته واپسی ده